سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. فقط یو 2 منټه د پښتو ژبې په خاطر باندې او د علم د خپرولو په خاطر ستاسو غواړم. سمیع الله خاطر مو د خپل فیسبوک او د خپل یوټیوب چینل د لارې ما تاسو نه وړاندې د ډاکټر دیدار صاحب نه انسپریشن مې اخیستی او بیا مې ستاسو نه غوښتنه کړې وه چې راځئ چې خپله پښتو ژبه په ګوګل وایس ریکګنیشن کې، یعنی کوم د اواز په ذریعه چې کوم سرچز کېږي په هغه نظام کې شامل کړو. نو بیا ځینې ملګرو غوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو. نو ما طریقه کار په ویډیو کې خبره کړې وه، خو اوس د هغې یو ډیمو عملي طریقه کار ستاسې وړاندې ږدمه چې دا ثاني هر ملګری د دې خبرې جوګه شي چې په دغه لوی او ستر کار کې خپله برخه کردار ترسره کړي. کم سرچز به کوو، څه طریقې سره به کوو، کومه لاره ده. نو راځئ تاسو سره دغه مختصر ډیمو شریکوم او تاسو یې نورو سره هم شریکه کوئ چې دا شانې زیات نه زیات خلکو ته خیر ورسي. په دې کې نه صرف زموږ د لوستو خلکو خیر دی، زیات لوستو خلکو خیر دی، بلکې کم لوستي خلک چې کم دي، یعنی لږ پړه لیکه ډېر زیات نه دي، یا هغه خلک چې هغه معذوره دي، خدای مکه خصوصي افراد دي، ټایپینګ نشي کولی، ضعیفه دي، نو پکار ده چې پښتو ژبه هم په ګوګل وایس ریکګنیشن کې شامل وي چې دغسې هغې هم د دې انټرنیټ د دې ښه سهولت نه زیاته استفاده وکړي. تاسو به داسې وکړئ چې ګوګل به کولاو کوئ، څنګه چې ما دغه پاڼه ستاسو مخې ته کولاو کړه. څومره چې موږ زیات سرچز کوو نو یاد ساتئ چې ګوګل ته به د ګوګل ارټیفیشل انټلیجنس ته یا د دې الګوریتم ته یا د دې شاته چې کوم ناست عملاً کم عاملین دي، کم کارکوونکي دي، کم پروګرامرز دي، کم سافټویر انجینیرز دي، نو هغې ته به سیګنلز دي، ځکه زموږ د اواز به ریکارډ کېږي، زموږ د دې اواز امپریشنز به هلته ریکارډ کېږي، به هغې ته به سیګنلز دي، هغې ته به انډیکیشنز دي. نو هغو به څه وخت بعد په دې مجبوره شي چې د خپل کاروبار دپاره، د خپل ګټې دپاره پښتو ژبه شامل کړي. که څه چې موږ ته به ریزلټس نه میلاویږي. اوس راځم طریقه کار ته. طریقه کار دا دی چې کوم تاسو په دې ګوګل سرچ انجن کې د ښی اړخ ته ما ته چې کوم ښکاري نو هغه ښی اړخ دی. دلته د مایکروفون یوه نښه لګېدلې ده. د سرچ چې کوم ځای کوو، سرچ ټایپ ویب ایډرس، نو د ګوټ ته یعنې د ښی اړخ ته د مایکروفون نښه لګېدلې ده، سمبل دی د اواز د لاؤډ سپیکر کې چې کله سړی خبرې کوي او مایکروفون، نو دغه مایکروفون به کلیک کړم زه، نو ما ته به دغسې یو نوي وینډو کولاو شي، یو پاپ اپ وینډو به کولاو شي، یا په اصطلاح یو نوي پاڼه به میلاو شي. اوس چې کله زه دا سکرین ریکارډ کوم نو دا ریکارډینګ یا دغه وایس دغه مایکروفون والا سهولت دلته کار نه کوي، په انګریزي هم کار نه کوي، په پښتو هم کار نه کوي، په عربي هم کار نه کوي. ولې زه دا وختې ستاسو دپاره سکرین ریکارډ کوم، خو ادروایز تاسو چونکې به سکرین نه ریکارډ کوئ نو تاسو ته به دا سهولت راځي. تاسو به دلته په 2 سیکنډه کې، په 3 سیکنډه کې، په 4 سیکنډه کې، 5 سیکنډه کې به خپله خبره کوئ او هغه خبره څنګه چې تاسو لیکئ، لکه چې هاو ټو اپلوډ ویډیو یا هاو ټو یوز ګوګل وایس، هاو ټو ډاونلوډ سافټویر ایټسټرا، په انګریزي کې لیکئ که نه، نو بیا تاسو ته ریزلټ راځي. دغسې به بیا تاسو وایئ او تاسو ته به ریزلټ راځي. نو دا په انګریزي کې شته، په عربۍ کې شته، په اردو کې شته، په نورو ژبو کې دا سهولت شته. نو اوس پکار ده چې په پښتو کې دا شامل شي. نو په پښتو کې به موږ څنګه سرچ کوو؟ کله چې موږ دا مایکروفون والا وینډو کولاو کړو نو دا سهولت چې کله دغه 2-3 سیکنډه کې به موږ داسې د ورځې 5 پیرې 6 پیرې مختلف سرچز کوو، لکه دا چې پښتو ژبه. بیا به انتظار وکړو، ریزلټ به نه راځي او ګورو به چې څومره راځي څومره نه راځي. بیا پښتو لوستل، د پښتو اخبار، د پښتو سندرې، پښتو وینا، پښتو لوستل، پښتو زده کړه، پښتو ویل. دا ما صرف د مثال په تور وی، باقي تاسو د خپل ضرورت مطابق په خالصه کره او پاکه پښتو کې وخت په وخت توري استعمالوئ، لکه نغرې، لکه شعرونه، د پښتو غزل، د پښتو ډراما. داسې چې کله وخت په وخت تاسو سرچز کوئ نو بیا تاسو ته در یادومه ډاکټر دیدار صاحب
د دې آغاز کړو د دې کمپین. بیا ما مخکې څومره زور چې پکې ما لګولی شو د خپلې حیثیې مطابق، نو ما تاسو ته ویلو چې دا اوازونه موږ څومره ریکارډ کوو نو ګوګل ته به تاثر میلاویږي چې د دنیا 14 کروړه پښتانه په خپله ژبه کې سرچس کوي، نو بیا به هغوی مجبوري چې د خپل کاروبار او د خپلې ګټې وټې دپاره پښتو ژبه شامل کړي، او موږ ته به فایده دا وشي چې زمونږ هغه خلک چې هغه لیکل لوستلو کې لږ کم یا د جسماني وجوهاتو یا د تعلیمي وجوهاتو په بنا باندې یعنی ټایپینګ ورته ګران وي، په انګریزي کې سرچز نشي کولی، نو په پښتو کې چې دا سهولت شامل شي نو خلک به بیا کنټینټس هم جوړوي او لوستونکي به هم سیوا شي او کتونکي به هم سیوا شي. لکه پښتو سندره، پښتو غزل، بیا به سړی او اساني به هم شي، سړی به په روانه کې ټایپینګ ته مجبوره نه وي، ګاډی روان دی یو څیز په کار شو، اورېدلی غواړي، ویلی غواړي، لوستلی غواړي، کتلی غواړي، په لار دی، روان دی، په داسې وخت کې دی چې لاس خپې یخ دي یا په بل کار اړم دی، د منډې د مخې دی، نو بیا به په وایس کې بنده کولی شي، په اواز کې به بنده څیزونه سرچ کولی شي، د اواز د لارې به مطلوبه موادو ته او معلوماتو ته ځان رسوي. نو زما یقین دی چې ملګري خاطر نه درنوي، زما نه ویډیو اوږده شوه خو دا یوه ډیمو وه، نو ما غوښته چې په وضاحت صراحت سره ملګرو ته دغه عملي ډیمو یا عملي ښودنه څومره چې زما نه کېږي هغه وکړمه، او په دې خاطر چې دا د پښتو ژبې او د خلکو په ګټه تمامیږي، او کوم کار چې د خلکو په ګټه تمامیږي نو په کار ده چې هغه موږ یو بل سره شریک کړو، یو بل سره شیر کړو، او د وخت راکولو یو جهان مننه. کورم